طالبان د سولې خبرو ته تیار شول. بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، خو چرته کله او څنګه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د بندیانو د خلاصون جریان یو ښه اقدام دی او موږ د مثبت ګام په توګه ورته ګورو. د همدا راز ویلي چې طالبان هم د افغانستان د حکومت د بندیانو خلاصون ته ژمن دي، خو هر کله چې د طالبانو د 5,000 بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شوه، په یوه اونۍ کې دننه به طالبان بین الافغاني خبرو ته چمتو شي او بین الافغاني مذاکرات به پیل کړي. سهیل شاهین دا خبرې په داسې مهال کوي چې تیره ورځ ولسمشر غني وویل چې 3,000 طالب بندیان خوشي کړي او 2,000 نور به هم ژر خوشي کړي او دغه راز ویلي وو چې راتلونکي اونۍ به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه مهم اعلان وکړي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې افغان حکومت قطر کې د سولې په اړه د خپل منځي خبرو په ترسره کولو موافقه کړې. الجزیره ټلویزیون ویلي دا هوکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غني کړې او منلې چې طالبانو سره مذاکرات په قطر کې کیږي. ویل شوي چې دغه هوکړه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوی. دغه راز له قطري استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د لیدنې پر مهال د مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې دوی د مذاکراتو هر څه ژر پیلېدو ته بشپړ چمتووالی لري. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا استازي خلیل زاد د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. په هر حال د افغان سولې لپاره هیلې په داسې مهال زیاتې شوې چې لا هم په هېواد کې جګړه روانه ده چې له کبله یې هره ورځ لسګونه تنه ژوند له لاسه ورکوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.